حضرت عمر رضی الله عنه د نیمې دنیا حکمران دی. یو ورځ د مدینې کوڅو کې شاوخوا ګرځي، ماښام وخت دی. ماره د مدینې په یو کنج کې یو کوډل ده، هغې ته ورتیر یو غلام ورسره دی د اسلم په نامه باندې. چې کله هغه کوډلې ته ورتیر سو، په کوډل کې یوه زنانه ده، هغې دیګ پر اور باندې کړی دی لړې، یو څو بچان ورته ژاړي، ورته ناست دي. ماره دی ورته ودرېدی، ورته یې زنانې دې بچانو ولې ژاړي؟ ورته یې د بچان وږي دي ژاړي. ورته یې ولې نفقه نه ورکوې؟ ورته یې نفقه سته نه. ورته یې دغه په دې کې دې چیش باندې کړي دي؟ وایي دا مې اوبه باندې کړي دي صرف د دې بچانو د تسلۍ دپاره، دوی به لږ راته وژاړي، باره به بیده سي. باره ورته وایي تاسو کله راغلي یاست؟ ستاسو د بیت المال څه وظیفه نشته؟ هغه ورته وایي بیت المال پرېږده، وظیفه یې پرېږده. د بیت المال چې کوم امیر دی زما او د هغې فیصله به د قیامت په میدان کې سره کېږي. حضرت عمر رضی الله عنه چې دا واورېدل، دا بدن یې داسې بلګ واخیستی. باره ورته وایي زنانې امیر ستا په حال باندې څه خبر دی؟ ورته وایي چې زما په حال باندې نه خبرېږي، امارت دې پرېږدي. بیا د امارت لایق نه دی چې زما په حال باندې نه خبرېږي. د مسلمانانو پر امارت یې قبضه ولې کړې ده. نن خو چې کله یو څوک حکومت وګټي، سیټ وګټي، ووټ وګټي، په خدای قسم د ژر ګبار په څټ کې رالی، لیکن هغه پاګل سي په کور کې کښېني، بره مبارکۍ اخلي. او یو څو نور لیونیان بیا رواني، هغوی ته پر دې منصب باندې مبارکۍ ورکوي. حالانکه یو څوک چې جهنم ته وتړي، بره سړی مبارکي ورکوي چې د جهنم دې مبارک سي. یو څوک چې ځان جهنم ته وتړي، هغوی د جهنم مبارکي اخلي چې خلکو ما ته مبارکي راکړئ، زه د جهنم سردار جوړ شولم. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله دا واورېدل، دستې یې منډې کړې. غلام په پسې دی، ماره بیت المال رالی، یو څه شی یې راواخیستی. ورته وایي غلام ته وایي زما پر وژه یې رابار کړه. هغه ورته وایي زه به یې در سره واخم. ورته وایي د قیامت بار به څوک را سره اخلي که دا ته را سره واخلي. چې کله یې را میدان کښو رالو، هغه کوډلې له رالو، عربو کې یو قسم خوراکه ده، هغې ته حیس وایي. هغې کې لږ وړه دي، لږ غوړي دي، لږ کجورې دي، دا چې سره ګډ کې دی ډېر ژر تیارېږي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپله په دې کې پله ګډوي. هغه غلام اسلم وایي چې دی دا دود د اور پسې پکې، وایي په خدای قسم ما هغه امیرالمؤمنین په عجبه حالت کې لیدلی دی چې د دې ږیرې سه د دې دود داسې لمبې راختلې، ما چې له ږیرې اور اخیستی دی، او د دې سترګو سه عجبه د دې دود اوښکې بهېدلې. وایي چې کله هغه شی برابر سو، ماره یې دستي په خپله ورته کښېناستی، لږ لږ یې سالن راواخیستی، ماره یې دې بچانو ته څه ورکړی، بچان پرېږدي. په دې په کونج کې ورته ناست دی، ما ورته راځه امیرالمؤمنین، د راته سړی دغه بچان مې په ژړا لیدلی دي چې در څو یې په خوشحالیو په خندا کې نه ووینم، د دې کوره څه نه سم وتلی. وایي چې هغه بچان ماړه سولو، هغو بازۍ خندا سره شروع کړه. ماره یې ما ته راځه. چې کله موږ در کوډل وځو، نو هغه زنانې بوډۍ غږ پر وکړ، ویل کاش کې الله د مسلمانانو امیر ته ټاکلی وی. دی دا نه ورته وایي چې زه د مسلمانانو امیر یم. ورته یې مورې چې ته کله د امیر ځای له راسې، هلته به ما هم ووینې. بس یهودو به دا ویل که الله تعالی دې امت ته یو بل عمر هم ورکړی وی، د دې امت د انسانانو د مسلمانانو به د مځکې پر ټوله کره حکومت راغلی. ځکه د ده د عدل په خاطر د مځکې پر نیمه کره د ده حکومت راغلی. که یو بل عمر وای، الله تعالی به د مځکې پر ټوله کره باندې مسلمانانو ته حکومت ورکړی.